السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. بعض انسانان راولاړیږي یا زما له ګروپه یا د بل عالم د ګروپ څخه نمبرونه وړي، بیا چا دی ورسره یې د هغه عالم په ګروپ کې جمع کوي. هغه عالم خو نه دی په خبر. ډېر ځله به زما شاګردانو دا عمل کړي، ډېر ځله به د بل عالم شاګردانو دا عمل کړي، خو علما نه دي په خبر په دې عمل باندې. خبر سي خادم بیا تهدیدوي، باسي ترټي. تاسو خو عوام یاست، الله په خطر باندې ازې د مؤمن پرېږدي، مسلمان ته ضرر مه رسوي. دا نن ساعت مخکې چا ماته وویل په درو ګروپانو کې داخل شوم، بیا ته جنا ووځم بیا مې داخل کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم فرمایي، عبدالله بن عمر رضی الله روایت ذکر کړی دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلم مؤمن هغه دی چې مسلمانان د لاس او د ژبې څخه سالم وي، په امان وي. نو دغه چې د واتساپ غلاوي کوي، د یو نمبر بل ځای ته ځغلي، د بل ځای ته ځغلي، نو دا خو ځان د دې حدیث پر بنیاد باندې خو ځان د هغه اسلام نه چوکاټ وایستی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم هغه دی چې مسلمان د لاس او د ژبې څخه په امان وي. نو دغه د مسلم او د مؤمن ماده خو تا په ځان کې نه راوستله. دغه رنګه نو دغه نور بدبویه خلک د وهابیانو ګروپان جوړ کړي دي، ما ورجمع کې نور ملایان راوړي جمع کې، زه خو وزم له دې ګروپانو څخه. هدې نه بیا لیکلي دي وایي دیوبندي وتښتېدی، او که تښتېدلی یم که نه یم تښتېدلی، څه کار راباندې لرئ، چیش دپاره مې جمع کوئ چې زما زه په ځان خبر نه یم تی جمع کړی یم. دا د سپک سړي کار دی. سپک سړی دا عادت کوي، که نر کوي که ښځه کوي. نو که زما شاګردان یاست، که مو د چا نمبر جمع کوي بیا د هغه ویلو څخه الله مو وشرموه، او که به بل څوک دغه کار کوي الله دې وشرموي، الله دې ذلیل او رسوا کړي. ولې اسلام بدنامه کوي؟ د اسلام څخه مو ولې دکانداري جوړه کړه؟ د اسلام څخه مو ولې پټبازي جوړه کړه؟ د اسلام څخه مو ولې رسۍ کشي جوړه کړه؟ هر هغه خادم چې د هر عالم خادم دی، ستا د ګروپ سره که خلکو مینه درلوده، ستا خدمت که د الله دپاره و، خلک درځي. او دا چې ته نمبرونه پیدا کوي، قصدن نور ګروپانو ته ځان اچوي، د هغه خوا بیا نمبرونه راغله کوي، په دې خو دې غاړې بندېږي. که یې ښه کار خو د ناروا پر لار باندې کوي، ته د ثواب په نیت کوي، هغه الله عذاب درکوي. پرېږدي امت پرېږدي. دا چې پر خپل طبیعت درته راسي، زارۍ درته وکړي چې ما په ګروپ کې جمع کړم محترم، هغه بیا ستا له ګروپه نه وځي، ستا بیانونه به ټول اوري، ستا که معلوم سره چې ته خادم یې هغه بیانونه به ګرد اوري. او دا چې ته په غلا راولې، نو دلته خو ستا مطلب او مقصد الله نه دی. خپل ګروپان ډېرول دي، خپل شهرت و تشهیر کول دي، دا خو د الله نه دی خوښ. دا خو د الله نه دی خوښ. نو بعضو شاګردانو شخصي ګروپان جوړ کړي دي، موږ نه یو په خبر، زموږ بیانونه وراستی، هغو ته موږ وایو چې د الله په خاطر باندې زموږ د بې عزتي او زموږ توهین مه کوئ. که چا خپله نمبر درته واستوه چې دیوبندي خو نمبرونه نه جمع کوي، داخلي یې بندې دي، نو دا زما نمبر ستا په ګروپ کې جمع کړه، بیا یې جمع کړه. همدا چې ته د یوه ملا په ګروپ ورننوځې، د بل ملا په ګروپ ورننوځې، نمبرونه راځغلی، په دې دې غاړې بندېږي، کور دې خراب څه که به دا کار کوې. ولې زموږ رنګ به دی، ولې موږ د خلکو سره په شر کې اچوي. او که به د نورو علماو خادمان دا کارونه کوي، هغو ته وایي چې د خدای په لحاظ باندې دین مه شرموئ، د دین بې عزتي مه کوئ. نو هغه څوک که ځان غواړي چې د مسلم نوم ورباندې پاته سي او د مسلم په چوکاټ کې پاته سي، هغه د مسلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د مسلم خاصیت ذکر کړی دی، خو یې ذکر کړی دی چې د ژبې او د لاس څخه به خلک په امان وي،
نو هغه بیا دا کارونه نه کوي. که څوک زه مسلمان نه یم کافر یم هغه نو بیا کوي، اخون بیا ډېر کارونه کوي، د مسلمانانو هم شهیدانې، ملکونه هم بمباري، اخون بیا هر څه کوي، بیا الله هم نه مني، د الله رسول هم نه مني، د کلمې طیبې بې احترامي هم کوي، د لا اله الا محمد رسول الله توهین کوي، پر سپو باندې لیکلي. بیا خو نو سم دم د خپل ازد چې ته د مؤمن په حق کې لرې د خپل کفر بیا ښکاره کړه، بیا د اسلام په پوښ کې کفر ته خدمت مه کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلم هغه دی چې د ژبې او د الله څخه مسلم په امان. حدیث مشکات چې د اول صفحه 12 کتاب الایمان کې روایت کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.